سلامونه او وخت مو بخیر. پام راړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او رسمي خبرونو ته. نن سه شنبه د کب 12مه نیټه ده چې د 2024 کال د مارچ له 3مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تضاد الجلیل احساس وړاندې کوم. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره د کندوز د کلیو بیارغونه پراختیا ریاست له لوري د روغتیايي ساتنې او سولهسالي کیټونه وویشل شول. د اقتصاد وزارت وایي د ایران جګړه به د افغانستان پر اقتصاد جدي اغېز ونه لري. د افغانستان ملي لوبډله به د هند ملي لوبډلې سره 3 ورځې او ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. او لبنان کې د اسرائیلو بریدونو کې 10 کسان وژل شوي او 109 ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز د کلیو بیارغونه پراختیا ریاست له لوري د روغتیا ساتنې او سولهسالي کیټونه وویشل شول. د کلیو بیارغونې پراختیا ریاست له لوري د کندوز ولایت ګلتپیا او کلبات ولسوالیو د ټولنیزو پراختیايي چارو مدیرانو ته 140 دانې د روغتیا ساتنې کیټونه ورکړل شول تر څو د نوموړي ولسوالیو د مسؤلینو تر نظارت لاندې د کډوالو بېوزلو کورنیو ته د روژې مبارکې میاشتې کې د لاسنیوي مرستې په پار وویشل شي. په یادو کیټونو کې د روغتیا ساتنې 14 قلمه توکي شامل دي. د اقتصاد وزارت وایي د ایران جګړه به د افغانستان پر اقتصاد جدي اغېز ونه لري. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري ویلي چې له ایران سره د امریکا او اسرائیلو جګړه به افغانستان له اقتصادي اړخه زیانمن نه کړي. نظري ویلي دا چې ایران د افغانستان ستراتیژیک ګاونډی دی خو په وینا یې افغانستان په اقتصادي ترانزیتي او سوداګریزه برخه کې خپله پالیسي بدله کړې او ګڼې بدیلې لارې پیدا کړې دي او دغه ناورین به پر افغانستان جدي اغېز ونه لري. د افغانستان ملي لوبډله به د هند ملي لوبډلې سره 3 ورځې او یو ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د 3 ورځنیو او یوې ټیسټ لوبې په موخه یاد هېواد ته سفر وکړي. او رسمي خبر ده چې لبنان کې د اسرائیلو بریدونو کې 10 کسان وژل شوي او 109 ټپیان دي. د لبنان د روغتیا وزارت چارواکي ویلي چې پر دغه هیواد د اسرائیلو د روانو بریدونو له امله تر دې مهال 10 کسان وژل شوي او 109 ټپیان. اسرائیل ویلي دغه بریدونه په لبنان کې د حزب الله د له منځه وړلو په موخه پیل کړي دي. بلخوا حزب الله تېره ورځ د حافیا ښار کې پر یوې پوځي اډې برید کړی او ویلي و چې دا اقدام د ایران د مذهبي مشر علي خامنه‌ای د وژنې په غبرګون او د لبنان د خلکو د دفاع لپاره ترسره کړی دی. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا که وختونه لوی الله ومن شه.